بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. په دې باب کې د قضاء حاجت آداب بیانېدل. بعضې آداب مخکې درسونو کې تیر شوله، نن په دې باره کې نور حدیث به ذکر کړي. اولنی حدیث په ننني درس کې د جابر حدیث راوړي چې په دې کې به هم یو ادب دا د قضاء حاجت ذکر شي. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي: اذا تغوط الرجلان، کله چې قضاء حاجت کوي دو کسان، قضاء حاجت ته ناست وي، فلیتوارى كل واحد منهما، نو پټ دي شي هر یو د دواړو نه عن صاحبه، د خپل ملګري نه، ولا يتحدثا، خبرې دې نه کوي په دې حالت کې. فإن الله، یقینا الله، يمقت على ذلك، الله رب العالمین په دې عمل باندې په قهر کېږي، غصه کېږي. دا حدیث هم مشتمل دی په بعضو فوایدو، بعضو مسائلو سره. اوله مسله د حدیث نه دا ثابتېږي کله چې دوه کسان الرجلان ذکر کړله، تغلیبا دې ته ویلی شي، غلبه یې ورکړې ده مذکر ته په مؤنث باندې، نو هر یو به د بل ملګري نه پرده کوي. دا یوه مسله شوله. بیا دا حکم زنانه و تم شامل دی، یعنی بعض نارینه بعض زنانه هغوی د دې خیال نه ساتي، لیکن د حدیث کې تحریم د خبرې ذکر کیږي چې دا کار څه دی، حرام دی. فلیتوارى كل واحد منهما. بله مسله په دې حدیث کې هغه دا ده چې ولا يتحدثا، خبرې دې نه کوي په حالت د چا کې د قضا حاجت کې، یعنی دا هغه وخت نه دی چې انسان په دې کې خبرې وکړي. بعضو مجلس پکې اچولی وي. اصل کې دا دی چې د اسلام نه بعض مسلمانان خبر نه دي او دعوی د اسلام کوي چې موږ مسلمانان یو. نو کله چې انسان او مؤمن د الله د دین نه ځان خبر نه کړي، بیا په دغسې ګناهونو کې واقع کیږي او د هغې نه وروسته بیا د دې ګناه سره په ده باندې مرګ راځي او مړ کیږي په دې حالت باندې. ډېر کسان موږ داسې لیدلي دي چې هغه بعضې شیانو ته ګناه نه وایي، بعضې شیانو ته ګناه نه وایي، لیکن په همغه ګناه کې مړ شي. توبه خو یو لرې کړه چې توبه دې وباسي، بلکې ګناه نه ورته وایي، نو توبه به څنګه وباسي؟ او بعضې شیونه داسې وي چې هغوی د هغې نه خبر نه وي او هغه کارونه څه وي، سنت وي او دوی هغې ته حرام وي. یو وخت کې یو سړي ته ما دا خبره وکړه، ما وی په وخت د جما کې د یو ځای کېدلو د خپلې بیبي سره دا دعا به پې باندې لولې: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان. نو هغې ویلې په دې وخت کې څنګه سړی بسم الله وایي، دا خو ګنده کار دی. نو ګوره یو شی چې په شریعت کې راغلی وي لیکن د خپل جهل د وجې نه هغه نفي کوي، نو جایز کارونه د کله ناروا وایي او کله ناروا کارونه د جایز وایي. نو بله مسله دا ثابته شوله چې د الله رب العالمین مقت، غصه، دا ثابت شو. الله رب العالمین د مقت او د غصې، د بغض، د دې شیانو صفت لري، څنګه چې د الله رب العالمین د شان سره مناسب دی. د اهل سنت والجماعت عقیده دا د کوم صفات چې الله سبحانه وتعالی د ځان لپاره ثابت کړي په قران کریم کې،
او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لپاره په حدیثو کې ثابت کړی وي نغه به موږ تاسو منو بغیر د تعویل او د تشبیه او د تمثيل او د تکیف د دینه بغیر به منو. بل حدیث راوړي په دې کې وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی نبی علیه الصلاة والسلام لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسن ندنسی یاد لاس نوروڑی احدکم یو کستا سنا ذکره شرمگاه پلیتا یاغا اندام مخصوصات بده لاس نوروڑی نید مسکی پا خیلا سرا وهو یبول پداس حال کې چې دا بول کوي ادرار کوي تش بول تناسته نو لاس به نوروڑی غیت. ولا يتمسح من الخلاء او ځان دې نه پاکوي استنجا دې نه کوي د چانه بيمينه په چا سره په خلا سره د استنجا نه کوي او یا دې ځان نه پاکوي په چا سره په خلا سره. ولا يتنفس في الاناء او ساد نه اخلي په لوخي کې. دلته درې خبرې دي. اوله خبره دا ده چې لا يمسن مطلب دا دی چې یو انسان دی په قضا حاجت وخت کې ښی لاس اندام خاصتا نه وړي نو که سوال وکړی شي چې اوس اوداس به په څه باندې وچیو نو جواب دا دی چې په چا په لاس باندې دا ښی ورسره ملګری کړو که نه نه ښی به نه ور وړي سړی. د دې وجه څه ده؟ وجه موږ مخکې ذکر کړې وه. وجه دا ده چې ښی لاس دپاره د شریف کارونو دی د عزتمندو کارونو دی د پاک کارونو دپاره دی ښی لاس. او دلته چې لاس ورلی شرمګاه ته نو دا ګنده ځای دی نو د دې وجې نه شریعت منع کړی چې تاسو لاس مه وروړئ شرمګاه خپلې ته. او چپ لاس چې دی بیا د دغې شیانو دپاره د استنجا دپاره دی او لاس وړل به په هغې سره کېږي. ولا يتمسح من الخلاء استنجا دې نه کوي په چا سره بیمینې په ښي لاس سره. نو یو خو دا دی چې هسې به هم سړی لاس نه وروړي بل دا دی چې استنجا به نه کوي یعنې خپل اودس به نه وچوي په چا سره په ښي لاس سره. ولا يتنفس في الاناء او سا به نه اخلي. مطلب دا چې کله یو انسان اوبه څښي نو په حالت د څښلو د اوبو کې به په 3 ساګانو باندې په 2 ساګانو باندې اوبه وڅښي او په یو سا به نه څښي. دا په هغه صورت کې چې کله یو انسان په یو سا باندې نشي څښلی اوبه نشي پوره کولی. دلته مسله دا ده کله کله یو انسان ډېرې اوبه څښي تږی وي نو که چېرته په یو سا باندې څښي نو په منځ کې هغه څه کېږي د سا اخیستلو دپاره ضرورت پیدا کېږي. نو شریعت دغه ځای ښیي چې په دې حالت کې به څه نه کوي چې ډېرې اوبه څښي او په درمیان یا په منځ کې تنفس اخیستلو ته ضرورت وي نو بیا به په یو سا باندې څښي. دلته بله مسله ده هغه مسله دا ده چې کله انسان کمې اوبه څښي او په یو سا باندې څښلی شي بیا کمې اوبه څښي نو په یوه سا باندې څښلی شي یعنې ضرورت دې ته نه پیدا کېږي چې سړی سا پکې واخلي تنفس دې پکې واخلي نو بیا په یو سا باندې اوبه څښل هم دا څه دي دا جایز دي. مخکې ورځو کې خطبه کې زما مرۍ خرابه شوله اوبه ملګري ونیولې نو په یو سا مې وڅښلې صرف د دې لپاره چې مرۍ سمه شي. نو بیا دا سوال مې ذهن ته راغی چې څوک دا فکر ونه کړي چې دا خو په 3 ساګانو باندې څښل سنت دی او دا خلاف د سنت یې وکړلو. نو ما زه به دا مسله بیا بیانوم. دلته ښه راغلله مطلب دا دی چې په 3 ساګانو په هغه وخت کې سړی څښي چې کله ضرورت پیدا شي چاته ډېرې اوبه څښي ضرورت تنفس اخیستلو ته پیدا کېږي نو بیا به په یو سا باندې نه څښي. که چېرته کمې اوبه څښي او ضرورت دې ته نه وي سره بیا سا پکې واخلي تنفس پکې واخلي نو بیا په یو سا باندې څښل هم جایز دي په 2 ساګانو باندې هم جایز دي. چې ډېرې اوبه څښي نو بیا به تنفس پکې نه اخلي په 3 ساګانو باندې به څښي.
د دې بیا حکمت څه دی ولې شریعت دې نه منع کړې ده دې حکمت یو دا دی چې کله کله انسان سا اخلي او خوله خو یې بنده وي اوبو باندې نو سا په پوزه باندې بیا اخلي نو داسې نه چې د پوزې نه څه څیزونه پکې راپرېوځي نو اوبه به ګنده شي نو د دې وجې نه شریعت ویلی دی چې تاسو په یو سا باندې اوبه مڅ کړئ او بل حکمت پکې دا دی چې د نورو خلکو د استفادې نه به څه شي د نورو خلکو د استفادې نه به دا اوبه وغورځېږي به نور خلک نه استعمالوي او دریم حکمت بعض علماو دا هم بیان کړی دی چې کله کله په دغسې حالت کې د انسان په مرۍ کې اوبه نښلي اوبه په مرۍ کې ونښلي هغه به سبب دپاره دی کله کله د مرګ هم شي یعنې داسې کسان هم په باره کې موږ اورېدلی دي چې هغوی اوبه نښتي دي او مړ شوی دی نو د دې وجې نه چې په شریعت باندې عمل وکړی شي انشاءالله دا نقصانات به بیا نه پیدا کیږي بل روایت راوړي وعن سلمان رضی الله تعالی عنه قال فرمای لقد نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنه ان نستقبل القبلة بغائط او بول چې موږ مخکو قبلې ته په ډک اودسماتي او بولن په تش اودسماتي او ان نستنجي او دا چې موږ استنجا وکړو بالیمین په ښي لاس سره او نستنجي او دا چې موږ استنجا وکړو باقل من 3 احجار په کم د 3 کاڼو سره او ان نستنجي دا چې موږ استنجا وکړو برجیع په خشوع سره او عظم یا په ډوکي سره دا حدیث مشتمل دی په بعضو ښایسته فواید او مسایلو سره اوله مسله د حدیث نه دا مسله ثابته شوله چې تحریم د استقبال القبله یعنی قبلې ته مخ کول په ډک اودسماتي کې وي او که په تش اودسماتي کې وي دا حرام دی یا مکروه دی دا به سړی نه کوي استقبال او استدبار دواړه یعنی دلته خو صرف استقبال ذکر شوی دی ان نستقبل القبلة ولیکن په دې کې استدبار یعنی شا ګرځول چاته قبلې ته په وخت د قضا حاجت کې مخ کول قبلې ته په وخت د قضا حاجت کې قضا حاجت دوه قسمه دی ډک اودسمات او تش نو په دواړو حالتونو کې به سړی نه شا کوي کعبې ته او نه به مخ کوي بله فایده دا راوتله تعظیم د چا د کعبې دا ثابت شولو چې کعبه دومره مشرف او د شرافت والا ځای دی چې شریعت موږ منع کړي یو که په هر ملک وو نو د هغې طرف ته به سړی په قضا حاجت وخت کې مخ نه کوي نستنجي بالیمین دا مسله خو مخکې تېره شوله بله مسله دا ده چې کله انسان استنجا کوي نو دا ادب هم د استنجا یعنی قضا حاجت د آدابو نه ادب دا شولو چې کم به د 3 کاڼو نه نه وي 3 کاڼې به سړی استعمالوي 3 تیږې دا به سړی استعمالوي بیا په دې کې بله مسله دا ده چې د 3 نه به زیات استعمالولی شي که نه او چې کله حاجت ورته وي چې د 3 نه زیات سړی استعمال کړي نو استعمالولی شي خو اقل به د 3 نه نه وي لکه بل روایت کې داسې راځي یو صحابي ته رسول الله وفرمیل لاړ شه ما ته 3 کاڼي راوړه د اودسماتې د اودس وچولو دپاره نغه لاړلو 2 کاڼي پیدا کړل 3 پیدا نه کړلو بیا خوشوی راواخیستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوړله نبي صلی الله علیه وسلم ته 2 کاڼي ترېنه واخیستله خوشوی وغورځولو وی چې لاړ شه بل راوړه نو د هغې نه معلوم شوله چې د 3 کاڼو نه به سړی کم نه استعمالوي بیا د دې سره بله مسله هغه دا ده چې بعضې اوقاتو کې داسې یو کاڼه یا لوټه کلوخ داسې موجود وي چې هغه 3 طرفونه لري نه آیا په دې باندې اکتفا کول صحیح دی او که نه دی صحیح او دم صحیح دی یعنې داسې یو لوټه راوړله شوله یا داسې یو کاڼی وي چې هغه 3 طرفونه لري نو مغه یو کاڼی په 3 طریقو باندې استعمال شي یا په 3 مخونو باندې استعمال شي یو ځل بیا مغه یو کاڼی استعمال شو نو هم دا کفایت کوي او بله مسله دا ثابته شوله چې په خشوع باندې اودس وچول دا ناروا دي دا حرام دي پارسی کې ورته سرګین وایي په دې باندې اودس وچول استنجا کول دا ناروا دي د دې حکمت څه ده
دې حکمت دا دی چې دا د جناتو د حیواناتو دپاره خوراک دی دا هم ناشنا خبره او عظم یا په هډوکي باندې به هم سړی استنجا نه کوي نو د هډوکي د استنجا د منع حکمت څه دی حکمت دا دی چې یو خو د هډوکه چې دی دا غوړ وي دا صفایي نه راولي دوهم دا دی چې کله کله هډوکی تیره وي انسان ته پې ضرر ورسېږي دا حکمتونه علماو پکې ذکر کړي او دریم حکمت چې په حدیث کې راغلی دی هغه دا دی چې هډوکی دا د جناتو دپاره خوراک دی الله رب العالمین په همدې هډوکي باندې د جناتو د پیریانو دپاره غوښه راشنه کوي او د هغې هډوکي نه بیا دوی استفاده کوي غوښه پرې راشنه شي هغه دوی بیا خوري او دارنګه خوشوی چې دی خاشنه ورته وایي خوشوی ورته وایي دا هم د جناتو د حیواناتو دپاره خوراک دی دلته اوس بله مسله چې مخکې موږ ذکر کړې دغه مسله دا ده چې دا اوس زموږ او ستاسو عقلونه دا نشي منلی خو لیکن مخکې دا مسله کړې ده چې کوم شیونو ته زموږ عقل نه رسیږي او زموږ علمونه چې دي داسې کم علمونه دي عقلونه هم واړه دي نو چې شارع په یو شي باندې اخبار ورکړلو نو موږ تاسو باندې لازم ده تسلیمېدل دغسې غیبي خبرو کې انسان بل ته تسلیمیږي و دا چې زموږ عقل یې نه مني یا نشي راخیستلی دا زموږ عقلونه قاصر دي عاجزه دي لیکن شریعت چې ویلي دي باید موږ تاسو شریعت ته تسلیم شو همدغه هډوکي نه جنات خوراک کوي د همدغه پرېشنو نه یا د دغه خوشحایو نه د جناتو حیوانات څه کوي خوراک کوي دا هم ناشنا مسله شوله چې زموږ ستاسو په علم کې به نه وه لیکن اوس د حدیثو د اورېدلو سره دا په علم کې راغلله نو دا د هغې دپاره څه دی دا د جناتو د حیواناتو دپاره خوراک شو د جناتو دپاره خوراک دی نو د دې وجې نه شریعت منع کړی چې تاسو په دې باندې استنجا مه کوئ نو ګوره دا ادب شوله دپاره د چا د قضا حاجت یو ادب دا شوله چې مخ به سړی قبلې ته نه کوي بل ادب دا شو چې شا به نه ورته ګرځوي بل ادب دا شو چې په ښي لاس باندې سړی استنجا نه کوي بل ادب دا شولو چې کم د دریو کاڼو نه به سړی نه استعمالوي بل ادب دا شولو چې په کاڼي باندې او دارنګه په خوشوی باندې په دې شیانو باندې به سړی استنجا نه کوي نو په یو حدیث کې څلور آداب ذکر شول او باقي آداب انشاءالله بیا په راتلونکي حدیث کې راځي په دې باندې اکتفا کوو وبالله تعالی التوفیق